وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل آیتن گوری چی سنگ کار وکو ربستا دهتیان والسرا ألم تر آیتن گوری كيف سنگ فعل ربك کار وکو ربستا بأصحاب الفيل دهتیان والسرا یعنی گوری نا سوچ بکی نکے بس طریقے سره هغوی تباه کړو الم یجعل کیدهم فی تضلیل آیا وی نه ګرځولو چلول د هغوی په بربادۍ کې الم یجعل کیدهم آیا وی نه ګرځو کیدهم چلول د هغوی چل د هغوی سو چل د هغوی دا چې کعبه به ورانه وکړه فی تضلیل الله وګرځو چل د هغوی په بربادۍ کې وأرسل عليهم طيرا أبابيل او راویلی گل پاغوی باندې مارغان ډلی ډلی ابابیل د کمانه ده وارسل عليهم طيرا ابابيل ډلی ډلی يتبع بعضها بعضا بعض په بعضو پسې روانو سم یو لښکر پې الله راولي الابابیل الکثیره سم داسې مارغانې پې راولېږل چې د اسمانې پوره ډک کړی و لکه امام مجاهد رحمه الله وی کنه ابابیل معنی ده چې متتابعه مجتمعه یو خو دا مارغان ډېر زیات او بل ده چې پرله پسې را روانو د دې ځینې به هم راتلو د دې ځینې به هم راتلو د مخې نه به هم راتلو د شا نه به هم راتلو د هر طرف نه را روان وارسل علیهم طیرا ابابیل بعضو مفسرینو د دغه مارغانو د شکل په باره کې هم خبره کړې ده لکه چا ویلي دي چې دا تک شنه مارغانو او د دریاب نه راوتي او سرونه یې د درندګانو په شانو سرونه یې د درندګانو په شانو غټې غټې مکوخې وي او دا پنجې چې وي دا ډېرې اوږدې او ډېرې خطرناکې وي نو یو کاڼی به ورسره په دې مکوخه په دې خوله کې او دوه کاڼي به ورسره په کوم ځای کې په پنجو کې په دې خولو کې په دې خپو کې به ورسره دا معنی د ابابیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل ویشتلی هغوی پکانو د پاخه شوونه په اور کې ترمیهم ویشتو به دغه قوم د ابرهه یا لښکر د ابرهه بحجاره پکانو باندې من سجیل د هغه کاڼو نه چې هغه پاخه شوي په اور کې من سجیل مطلب دا دی چې هغه کاڼي چې هغه په اور کې پاخه شي نو په دې سي کاڼو باندې الله سبحانه وتعالی ابرهه او د هغه لښکر ویشتی طیرا ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول نو وی ګرځول دوی پشان د بوسو خوړلې شو په دې طریقې سره الله سبحانه وتعالی هغوی هلاک کړو داسې یې میده کړو که نه لکه بوس چې خوړلی شوي ریزه ریزه شو ریزه ریزه او عام چې د هغوی څوک هغه الله سبحانه وتعالی هلاک کړو او مرداري کړو او بیا خبر ورسېدو یمن ته چې ابرهه چې د هغه مړ شوی دی صنعا ته دا خبر ورسېدو نو بیا د ده زوی چې کوم ما تاسو ته لږ ساعت مخکې وویل دې قیسه کې چې د ده کونیت ابو یکسوم نو بیا د ده زوی یکسوم بیا د ده پلار دا ځای راونیو بیا چې کله د یکسوم مړ شو نو د بل ورورو مسروق ابن ابرهه بیا د مسروق د یکسوم په ځای باندې و دا سورة الفیل